د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمندو لیدونکو، زه یوسف خان لالی یم. د عوامي نشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان پخواني لومړی وزیر عمران خان یې ترهګرو ته وفادار بللی دی او ویلي دي د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان له پاکستاني طالبانو ملاتړ کو، حتی یې هغوی ته چندې ورکولې. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه په برنامه کې وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارض صاحب، د ایمل ولی خان دغه څرګندونې تاسو څنګه ارزوئ له اخلاقي نظره؟ مننه جناب معظم لالی صاحب. لومړی تاسو ته لیکم همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. ګورئ دغه دنیا کې د وروسته ډېر تاریخو ته به نه ځو، خو دغه 1640 کال د وسفالي سوله چې امضا شوله، بیا له هغه نه بیا د دنیا ښکېلاک ته لاړه، زبرځواک، خصوصا بیا د انقلاب صنعتي د فرانسې د 1989 کال چې ضرورت پیدا شو خامو توکو دلته ماشین منځته راغی، موټر منځته راغی، نو غصبول د انرژي او د موادو پسې زبرځواک هېوادو باندې راوولې. په دې لړ کې بیا نو معمولا کله چې ښکېلا کېدل دلته دوه ډوله خلک وو. یو لاسپوڅ چې وو چې دوی سره مرستې کولې، یو وطن پرست بند کسانو صادق وو چې دوی په وړاندې ټوپک راخیسته مبارزه او توره راخیسته کولی. په هغه هېواد کې به چې څوک وطن پرست وو، هېوادپال وو، په هېواد مین وو، عدالت وو، ازادي وو، حق حقوق تله، هغه ته به یو ډول نه ډول د حیثیت جوړول، هغه ته به خاین ویلې، یو ملامتاوه به مجرم په نوم، قاتل په نوم، د بل په نوم، بیا به په خلکو باندې واضح خلکو ته به نفرت جوړاوه، بیا به زنداني به وي، یا به تابعید وي، یا به سنګسار که، یا به وي چارماري که، یعنې په مرمۍ به ویشته. دا قصې یا په بند به پرې کاوه. هغه کس دوی ته وفادار و، ښکېلاک ته، پردیو ته، دوی ګډه ته کار کولی، له هغه نه به اتل جوړ کړه، هغه نه به مارشال جوړ کړه، هغه نه به قهرمان، هغه نه به بیا لوی مشر، ملي مشر، معزز مشر، قومي مشر، دا شان به ترې جوړول، یو صفت به بیا ورکاوه او هغه ته به امکانات ورکول چې خلک خوشحاله کړي، خلک هم پرې راټول سي. دا یو سیاست معمولا دلته و. دلته اوس هغه هغه نفر چې وطن پرست و، دوی خو مستقیم نه سو بدنامولی، ځکه دوی ما د اعتبار نه دوی ته پردی ویلې، بیا هغه به ویلې دا پردی ده، د هغه نه اشغال کوي. نو بنان د خلک به ګوندونه به جوړ کړي وو په نوم د مخالف اپوزیسیون، یا به مثلا سیاسي ډلې جوړې کړې وي، مبارزین لارو به راجګېدله، دا به دوی خپل راجګول، یو درې خبرې به حکومت ته کولې، نور به دا مخالفین راټولول، د دولت په نفع به کار کول، لکه دغه عذاب چې حزبونه چې پاکستان کې دي. تاسو فکر وکړئ د خپل خان عبدالغفار خان له خوا نه چې وګورئ همیشه ملي اتل او دا ویل کېده، دا د هند د برېټانیا په کانګرس کې و، د عدم تشدد په نوم د بلوچانو پښتنو لاسونه شاته تړلي او پنجابیان ترې وهي په مخې وله. دا د ولی خان وګورئ چې څه وایي، پرون بلوچان عجیب سول د نارې ولې وایي دا دهشتګرد دي. عمران خان اوس دغه سیاست پر بنیاد باندې د وطن پرست و، د بلوچانو ته، پښتنو ته، خپل پنجابیانو ته، خپل سندیانو ته کار وکړ، له چین سره نور هېوادو سره قراردادونه تړون لاسلیک کړه، اته د ډیورنډ په کرښه یې ویل چې دا کرښه رسمي نه ده، د انګریزانو جوړه کړې، یو ثبوت یې پرېښود، افغانستان سره هند سره اړیکې جوړې کړې. دا غرب ته د اتحاد د پالیسۍ پر بنیاد منلو وړ نه وه، ځکه دی خاین سه، دی د مجرم سه، دی زندان ته لاړه، دی شکنجه سه. دغسې اوس څوک راجګی، دی خو په نیازی ده، په کوم پښتون ده. بیا نو ایمل ولي ته ووایه، د محمود خان اساسي ډلې ته ووایه، نورو ته وایه چې په ده تبلیغ وکړي. اوس که پنجابیان تبلیغ کوي خلک نه مني، وایي ولا دا خو پنجابیانو ضد ده، نو دا راپورته که پیسې ورکړو، دا ایمل ولي پیسې له کومه کوي، دا بودیجه له کومه کوي، له کومه یې کړې معارض صاحب؟ ستاسو لاندې له کومه کړې ایمل ولي پیسې بودجه؟ وایي سا یې ورکوي، دلته اوس په دوبۍ کې دی کول. څنګه دومره مطمئنا ویلی شي معارض صاحب؟ بله صاحب، څنګه دومره مطمئنا ویلی شي، دومره په اطمینان سره؟
ګوره یو موقت درته وایم چې په پاکستان کې هیڅ حرکت هیڅ تنظیم هیڅ شی بدون د اسرائیل مشورې او اجازه قطعا 2 ورځې ور نشي کولی وزن یې له منځه وړي. نو تاسو د ښاغلي خان دغه کوم اپوزیسیون چې دی لکه شیر افضل مروه ترڅنګ اوس د پښتونخوا وزیر اعلی چې د پخوانی وزیر اعلی دغه ټول تاسو د پاکستان د پوځي ادارې سره ښکیل ګڼئ؟ بالکل په هیڅ صورت باندې ځان خورولی نشي چې ځان په صداقت وخوري لکه علي وزیر په زندان کې ده، لکه عمران خان زندان کې ده، لکه ضیاء الله کو بلبل وزل کېږي. دا خو امکان لري هر څه چې ټاکل کېږي سیاست او پالیسي د پاکستان نه باره ورکول کې پیسه او بودیجه. آیا د ولی خان جی که تاسو د خپله پښتونخوا کې ورته واستالته ورته صندوق د رایې ورته کېده که د 2-3 رایې نه زیات یا 10 رایې د خپلې کورنۍ نه اضافه دوی رایې نه څه همیشه یې بایلي ځکه خلک به پوهېږي دا چې سرې ټوپۍ په سر یې کړه اولل دا ټول پیسې لري تنخواه لري معاشونه ورکړي. تاسو دې میټینګو کې ګوره څومره کسان راځي مانه مې وخت چې مطبوعات نو ناپوهي و څومره ډلې به راټولېدلې دي خان عبدالغفار خان او ولی خان او اسفندیار پورې باندې د خدا رسوا سوي خلک پېږي خپل ولی خان وایي چې زه پنجابی یم زه پاکستانی یم افغانستان په څه شعار نه خبرې کوي د پښتنو په څه نه کوي څومره مکه خدا معلومه سره پورې بلوچستان. بله مورد صاحب دلته که بله پوښتنه وپوښتم خپله د ښاغلي خان پلویانو لاریونونه پیل کړي دي او پلویان وایي چې خان به زندان څخه راوباسي او ډېر ژر به لومړی وزیر هم شي. نه دا خو ګوره سیاست او پالیسیانې دي که پاکستان ایسای وغواړي ثبات راوځي دا یو خبره زه وکړم چې له بهرني مطبوعاتو نه خبر یم له بهرني سیاست نه د خلیلزاد له خبرو نه عمران خان بیرته راځي حکومت ته هغه راولي په هر صورت باندې راولي دغه وضعیت په هغه باندې اراموي ځکه هغه کوي موقعیت فکر کوئ که گویا دا قدرت را هم شي آسیم منیر به اجازه ورته ورکړي یا په ټوله کې شهباز شریف زرداری نور ګوندونه چې راشي قدرت ونیسي هغوی ته یو تلیفون کېږي هغوی له خپلې چوکۍ جګېدی بیا نسي هغه داسې تلیفون څوک کوي مورد صاحب امریکا ورته کوي غرب ورته تلیفون کوي سیاست او مسایل دوی ورکوي جنرال امیدګل واضح ویل چې د موږ چیف اف سټاف په واشنګټن کې ټاکل کېږي په مګه باندې له قدرت او واک لري څه مرموز ډول بلبس دا خو د مده ټول باندې په دې باندې پیږي ولی عمران خان راولي عمران خان زندان ته لاړ ځکه هغه د چین سرمایه پانګونې او رابړې کې دا مسایل ته و اته د وسپنې په ویلدو فابریکو کروسانو ته راغلي و دلته یو بې نظمي او ګډوډي راوسته چې د چین د مخه ونیساته د ګوادر مسله لپاره یا ګودر مسلې د لپاره بلوچستان اپاڅول او په زمن کې بلوچستان د لپاره سیستان او زایدان کې او څه تحرکات جوړ کله چې دغه اختشاشات اوس بیرته رامکول ځکه د چین خو ودرسه بیرته عمران خان ته ثورت راسي دغه پالیسي سیاست دا ده چې یو شخصیت یو سیاسون نه وزني یا تابعیدي یا زنداني کوي دوی وایي چې د بل موقع لپاره دای په درد لګي روسانه بوازل دوی نه وزني تابعیدي کې لري کې بیا وخت ضرورت بیا راوړي سره ته عمران خان بیرته راځي حالات قرانده سي خودل کیږي دای په وخت راځي دا بعد اپوزیسیون چې دا اوس د مخالفت کې دي اپوزیسیون کې پاتې کیږي په شکلي ډول باندې ظاهري ځکه مال څه اپوزیسیون نشته ټول یو وایي ساده وته اتداو وي او ته اتداو کا روحانيونو ته مذهبيانو ته اوس ګوره خپل خو جاسف دوی اقرار کوي چې موږ په افغانستان کې څه کړی دي دنم څه کړی دي جنگ جهاد و نو دا د روس امریکا ملي اوس ګوره خلیلزاد یو پیغام ورک خو جاسف ته وایته خو د امریکا د جنگ د پاره په افغانستان کې خپل پاس کرایي ک مګر کله چې به د امریکا په ضد باندې تا جنگ کاوه دا کرایي پیسې چا درکولې یعنی به ته پیغور ورکړ چې دلته بیا من کرایي کړ یعنی ته څوک چې دریز نه لري نو ملان دوی معمولا خپل ګټ اخلي پنجابان خپل ګټ ته ګوري د مسایل ته خو جاسه بیا څوک کیو منیر بیا څوک کیو مثلا شاباشي دا موري څنګه چې کله دې کله خلو خوري بیا نه زنداني د تابع ده اته ستنه محکمې ته وایي فتوا صادر کړي چې د فلانای کار کړی ډیر ازات مننه مورد صاحب دا سره زندان ته سي ډیر ازات مننه ته وایي ته 1 میلیون روپۍ باندې کار کوته کړی دي ترغه ثبوت ته زندان ته سي خبره ختمه ده ډیر ازات مننه مورد صاحب په خبرونه کې تاسو حضور څخه نړۍ منندوی يم کور آباد چې وخت راکړ تاسو نه مننه